اوس نو خوند ځین واخلي بابا، تا او محبت خان خو یاستئ ورپارېغه بېروزګاره مخلوق یاستئ. زوی موږ ته خدای رنګ رارسوي. نو سمه ده بابا، بس صحیح دی. شریف وروره ته یې 1500 روپۍ خرچه خوراک نن د جمعې ورځ زه به بازار لم لاړ سم، جمعې لمونځ به وم که چکر به وم، خرچه نشته راسره. هې دا نه د بابا کړي دي، سبقان یې په در ویل ملا درځو جوړوئ. اوس نو د جیب خرچه نه ته لرې نه یې بابا لري. د ګولۍ کاغذان دي، پلانکا د ډنګرا د هره خرچه یې پر ما ده. ته جلا راته ولاړې سهار لمرڅي کې له راوځي، خرچه ده خرچه ده. نه چې اوس یا ډاکټر وی ښه افسر وی جوان به د ډک زه به تر څو یې خرڅې در کوم نه 1000 روپۍ در واخله صدقې باید خنه بابا هم غواړي 15 به ستاسې 15 به د دسې اوس مو نو له غاړې هسې به زیاته به نو خرچې به در کوم نو. شریفه زویه ته پر دا باندې ډېر احسان مه کوه، دا روزي ساینس دی هغه چا خدای دی، وده ته به خدای کار ورسم کړي، روزګار ورسم کړي، رازق لري مالک لري خالق لري، نه هر څوک روزي ساینس دی هغه روزي خدای ورچاته ورکوي. کار به خود سمېدی بابا که خدای دی له اخ او دوخه ویستی له کار او روزګاره د ویستی تا ول زه دی ملا کوم. اوس نو نه سیاسي دواړه ولمرت 15 روپۍ په دواړو نه سي ګټای هر رنګه خو نو خالق رازق هم نه وي څه مهنت خو نو ته هم کوې منه. شریف ورور الله د هدایت درته وکړي، پلار ته هم لرې ورشه. بس ما ته خدای هدایت کړی دی، دا ستا دوه ویې لکه که هدایت نه وای اوس مو ستا رنګه خالي جوان وم، جوان مې له پیسو ډک دي. تا ته نو دغه دوه در پاته دي، د ګټې وچ نو ته نه یې دوه بغې بابا په سپینه ژیره هم وکړي. بابا بابا شریفه بابا څه وشول؟ بابا څه کوې بابا؟ بابا څه کوې بابا؟ شریفه ته دا پښې د لږ در خورې که لږ د سم کال څه په وصل بابا اوس څه بابا 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 اوس څه بابا بابا خو بابا شریفه بابا کمزوري معلومول شي. څه ته د ډاکټر به هم نه ورسېږي؟ یاره خوند بېځان نه وي د ډاکټر د وړلو. ته د ډاکټر نه دی؟ ما ته کمزوري معلومول شي، زه به سره یاسین ورباندې وایم بیا کوم ډاکټر له وړی هم سوي دي. یاسین ملا زویه څه کوې؟ ته به زوره مه وژنې، ما در پرته کوي. بابا ما در پرته کوي. بسم الله الرحمن شریف خانه بابا ساوت د پراتاره کړه. بابا ما سره د رښتیا مړ شي. شریفه زویه ما تاسې یله کتلی په ما هېڅ شی هم نه اوسوي، زه روغ وم نو ما ویل ته ته اوس په دغه ځای کې کوم زوی ما له پښه راځي نو هغه دغه ځای د ده وایي تا پر ده باندې هر وخت منت کوه چې تا ته زه خرڅ درکوم نو ته زما په جیب ساتې نو ته یې ول لمر ته سره ناست تا او پلار یې دواړه له ما غواړو نو اوس پر دغه ځای ده نو بس زیاته شتا پیدا نه رارسېده د زوی خو ما راورسېږي یو یاسین خو به راباندې ویایي ما چې په تا سکول وایي تعلیم به درکاوئ د عوام د خدمت لپاره ما چې په ده باندې د مدرسه ویله تعلیم هم په کوله دین هم په زده کاوئ اوس به دوی بیا د دین خدمت کوي. زموږ د ډاکټر هم ضرورت دی، زموږ د ملا هم ضرورت دی، د پاره د عوام چې د عوام خدمت په وشي دا د پیسو دومره مسله نه ده چې ته ځان له ګټې او بل یې ځان له ګټې چې د عوام خدمت نه کېدی نو هغه سړی بې معنا دی. ما ته نن وکتلې تا کې زما د خدمت ځای نشته، تا زما خدمت نه وکړي، ته به د عوام څه خدمت وکړي؟ پاتې شوه زموږ روزي هغه الله را رسوي تېر ټیکې ما اخه. بابا په دا ساده ورځ کې د داسې خبرې وکړې ما ته د مغزل زله را خلاص کړي. زه له تاسې سره ډېره بخښنه غواړم وروره، که ما ستاسې دلې ازاري کړي دي ډېره بخښنه غواړم. بابا اول له تا بخښنه غواړم وروره، بیا زه له تا بخښنه غواړم. له ما بخښنه مه غواړه، له بابا بخښنه وغواړه. په دا پیسو ګټلو شاګرد دوی نه مغرره کړي شریف خانه او بیا دا خبرې ستا پر ما پوه چې نه کوي. څه خبره ده که تا رنګه خبره ما ته وکړې زه له تا خرچه غواړم هر وخت به زه غواړم ته چار څه هغه یې. بس مننه وروره، خدای دې وبخښه. بابا
ستا او د ده چې هر خدمت هغه به زه له ننه بعد کوم یو احسان به هم نه په در کوم بس دعا مې راته کوئ بس ورسمه زه د خدای ملګري راته انتظار کوي